کم آیت چې تاسو مخکې ما تلاوت کو د اول سپارې د آخري پاو په دې کې الله تبارک وتعالى فرمایي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کله چې د ابراهیم علیه السلام رب دغه امتحان واغستو په څو کلمو کې امتحان واغستو هغه په امتحان کې کامیاب شو هغه کلمې پوره کړلې نو الله تبارک وتعالى دغه بدله کې چې د پاس شو امتحان کې 100% نمبر واغسته نو ابراهیم علیه السلام ته فرمایل قال انی جاعلک للناس اماما چې زه تعالی خلق لپاره امام جوړوم پیشوا جوړوم ابراهیم علیه السلام فرمایل قال ومن ذریتی الله زما اولاد کې هم داسې خلق پیدا کا داسې جوړ کا چې هغه ته ستاسو طرف نه امامت ملاوشي پیغمبري ملاوشي الله تبارک وتعالى فرمایل لا ينال عهد الظالمين زما دا قرار به ظالمانو ته نه ملاويږي نور ټول کوم نه خلق دی هغه ته ملاوشي نو دې کې الله تبارک وتعالى فرمایي ما د ابراهیم علیه السلام امتحان واغستو نو امتحان خود چا چې اغسته کیږي د هغه سړي قابلیت معلومو لپاره چې د څومره قابلیت ته یا دغه حال معلومو لپاره د قال معلومو لپاره چې دا څنګه سړی دی نو الله تبارک وتعالى ته خدا هر څه معلومو اخو د هر چا د حال او د قال نه خبردار دی بیا ول امتحان واغستو نو ولنه سوال چې الله امتحان ولې واغستو الله ته هر څه معلوم دی نو دغه جواب په خپل په دې آیت کې موجود دی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ الله تبارک وتعالى په اسماء الحسنا کې الله تبارک وتعالى رب لفظ راوښتو دا امتحان ما غسته دی لپاره دی چې خپل د خلیل هغه تربیت وکم خپل خلیل لا تربیت وکم هغه تربیت دی وجنه الله تبارک وتعالى د ابراهیم علیه السلام هغه امتحان واغستو او پازمایشونو کې هغه واچو دویم سوال داو چې آیا د دې عنوان څه دی د دې متعلق الله تبارک وتعالى قرآن پاک کې فرمایي کلمات یوسو خبرې وي اوس کومې خبرې وي او په کوم خبرو کې الله تبارک وتعالى امتحان اغسته دی بعضو صحابه کرام او تابعین دا لس خبرې ذکر کړې دي بعضو دیرش ذکر کړې دي چې په دیرشو خبرو کې الله تبارک وتعالى د ابراهیم علیه السلام امتحان اغسته او بعضو لس خبرې تذکرہ کړې ده هغه مضامین سو دغه مقصد سو دا د دنیا د امتحان شان د صرف کاغذ د کول نو بلکې د دې مقصد دا و چې عملی او اخلاقی د ابراهیم علیه السلام دغه جان توشي او دې سره سره د الله تبارک وتعالى د خلیل د الله په نسبت باندې کوم مقام دی هغه مخه راشي الله تعالی منظور او چې خپل دی خلیل ته د خلق مقام ورکی د دې وجنه سخت امتحانونه هغه تیر کو پورا خاندان پورا قوم پورا قبیله پورا علاقہ بت پرستی کې مبتلا ده ټول خلق بتانو ته سجده کوي واحد یو ابراهیم علیه السلام یوازې دی او دغه د عقاید رد کوي او دې سره سره دغه د توحید دعوت ورکوي چې الله تبارک وتعالى وحده لا شریک له ذات ته کله په یوې طریقې باندې اعلان کوي کله په بلې طریقې باندې چې نور راوخیږي بیا نور خدای نشي کېده سپوږمۍ راوخیږي سپوږمۍ خدای نشي کېده دا خو پناشته لا ستوري راخیږي د سکور هم نفقي په اومې سپارې کې دغه تذکره ده او الله تبارک وتعالى خلیل فرمایي چې داوم لاړل پناشلو کم شي چې پناکي یا خدای نشي کېده او بیا اعلان کی چې انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين چې ما مخ صرف الله تعالی او زه مشرکان نه یم
نو الله تبارک وتعالى په دې خلیل باندې امتحانونه مختلف راوښتو بوج پیاچو دغه وجه امتحانات راوښتو هغه امتحانونو کې امتحان داو چې کله نمرود ته دعوت ورکو دا قوم را جمع کو خلق را جمع کړو مسلسل شپږ میاشتې لرګي جمع شلو او دغه نه پس اور بل شو او هغه اور ته ابراهیم علیه السلام وګرځول شو ابراهیم علیه السلام په هغه ټیم کې څه فرمایي چې زما رب زما حفاظت کوي فرشتي ول اخوات راځي چې تغواړې موږ ستا حفاظت کوو نه الله من یقین دی الله به زما حفاظت کوي والله اعلان کو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم چې ای اورا ته یخ او سلامتیا والا جوړ شه ابراهیم علیه السلام باندې ډېر یخ شو او شانته بیا هم نقصان دی هغه عذاب دی څنګه چې د جهنم یو طبقه زمهریر هغه انتهایی یخوي هغه عذاب دی دغه وجه الله فرمایي چې ای اور ته یخ او دا حکم په هغه ټیم کې د دنیا ټول ورته ملاو شو صرف هغه ورته نو الله عام اعلان کړی دنیا ټول ور چې کوم دی هغه ټیم کې هغه یخ شو او هغه کې سلامتیا والا جوړ شو او بیا دویم امتحان نه چې دینه فارغ شو الله تبارک وتعالى وتو فرمایل چې اوس دا علاقه پرېږي دا خپل وطن اصلي پرېږي دا شام طرف ته لاړ شه حضرت ابراهیم علیه السلام هغه ځایونه د الله د رضا لپاره خپل وطن پرېښودو خپل اهل و عیال واغستل شام ته ورسېدل او چې کله شام ته ورسېدل نو هلته کې ورته بیا حکم میلاو شو چې دې کې سارېږه مو خپل دا بچی اسماعیل علیه السلام او خپل بیبي حضرت هاجره د دې ځای نه روان کا دوله بل ځای مقرر دی هلته کې به دوزي ابراهیم علیه السلام په هغه امتحان کې هم چې اوس د بل علاقې نه راغلی خپل شام ته سفر یې کړی دی دې ځای کوم حکم دی چې مخې ته ځه او هغه په هغې کې پوره نمبر یې اخلي مخې ته روان دی تر دې پورې چې مخکې جمیله واقعه تېره شوې وه چې تلو تر دې پورې چې کله مکه مکرمې ته ورسېدل د بیت الله خوا ته ورسېدل چې هغه ټایم کې بیت الله آباد نو د هغې بنیادونه ختم شوي وو لیکن مخکې په دغه ځای کعبه آباده وه هلته ورته حکم وشي دغه ځای کې دا بچی پرېږده او دا بیبي پرېږده او بیا ورته اعلان د دې خبرې چې اوس دو سره خبرې هم مه کوه واپس ځه د دغه ځای کې پرېږده واپس ځه بیبي ورته شاته نارې وي چې ته مونږ چا ته پرېږدي چېرته ځې جواب نه ورکوي او بیا ته نه هغه تپوس کوي چې تا ته الله حکم کړی وی یاو نو پس ته چې کوم دی بیا به الله مونږ ضایع کوي د هغې ځای نه ځي او بیا هلته کې د اوبو انتظام د زمزم د اوبو انتظام او بیا ورپسې ورو ځناور راغلو او بیا د بانه انسانان راغله هغه ځای آباد شو قبیله جرهم راغله مخکې جمیله واقعه تېره شوې وه نو دا امتحان باندې له پاسه امتحان باندې له پاسه امتحان اوس چې کله کله د دې بچي او د بیبي خوا ته راځي او بچی دومره حد ته ورسېدو فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين زما بچیا زه خوب کې وینم چې تا باندې چړکۍ راکاږم او د پیغمبر خوب دا خو رښتیا وي دا خو وحي ده لہذا ستاسو خیال دی ته به دې باره کې ماله مشوره راکړه ستاسو څه رایې ده هغه یا ابت افعل ما تؤمر زما بابا جانا څنګه چې الله حکم کړی دی هم حق شان ته تعمل عمل وکړه زه ان شاء الله ستجدني ان شاء الله من الصابرين زه به د صبر کوونکو نه ان شاء الله تما عمومي زه به ستا د خبر نه ځم نه نو بیا هغه د دیارلسو کالو ماشوم چې هغه بلوغت ته ورسېدو حکم وشو د باندې چړکۍ راکاږه هغه بچي باندې چړکۍ راښکلی شله په هغې کوم الله تبارک وتعالی هغه امتحان کې پاس کړو څومره سخت امتحان چې داسې امتحان دنیا کې چا نه دی ورکړی چې خپل بچي باندې په خپل لاس باندې هغه بچی چې هغه انسان ته د 100 کال عمر کې میلاو شي نیازبین بچی وي لاډ والا بچی وي او نه حکمدار دا دغه علاقې کې پرېږده چې هلته کې به د دو خوا کې څوک نه وي نه انسانان شته نه زناور شته نه اوبه شته نه شینوالی شته دا امتحان ته ځان ټینګول دا ګران کار دی ابراهیم علیه السلام په هغه امتحان کې پاس شو او بیا چې بچی لوی شو اوس حکم دا دی چړکۍ پرې راکاږه دا ګران کار دی دا بس چا څوک په دې باندې عمل وکړي ابراهیم علیه السلام هغه سخت امتحان نه چې کوم د هغې نه هم ووتو او د هغه ژبه په هغې باندې چړکۍ راښکله او الله تبارک وتعالی د طرف نه په هغې باندې له پاسه ګډ راغی فلما تله
کله چې هغه په الټه سملو او په دغه باندې شوکه راخلا نو هغه ټیم کې الله تبارک وتعالى ګډ راولېږه او ګډ دغه بدل کې هغه ذبح شو. نو دا امتحانونه په ابراهیم علیه السلام باندې راغلي دي او دا هم غټ امتحان دی چې سړی په پوره علاقې کې پوره حکومت کې یو کس وي او باچا سره مخامخ ځي هغه ته دعوت ورکړي د الله د وحدانیت، پلار هم مخالف وي هغه ته هم د وحدانیت دعوت ورکړي، قوم قبیله هم مخالف وي هغو ته هم د وحدانیت دعوت ورکوي. څومره ګران کار دی. مونږ چې خپل په دې علاقو کې خپل دې کلي کې د کور چې ټول مسلمانان یو مونږ زموږ علاقه د مسلمانانو ده، عام مسلمانان دي او یو کس چې کوم دی هغه دینداره شي هغه چې بل ته دعوت ورکوي او مخکې نه خلکو پسې خبرې کوي څومره ګران کار دی هغه برداشت کول. نو چې داسې حالت چې پوره حکومت د کافر وي یوازې یو کس ته د توحید دعوت ورکوي دا هم غټ امتحان دی. په دې امتحان کې الله تبارک وتعالی هغه هم پاس کړو.